په دې ویډیو کې موږ غواړو تاسو ته اولیه عددونه در وپېژنو. داسې اولیه عددونه څه دي، څه رقم عددونه دي، چیرته په درد خوري، د ویش وړ دي او که نه دي، دا ټول به دې ویډیو کې تاسو ته وښودل شي. یو څه باید تاسې د اولیه عددونو په هکله پوه شئ، هغه دا ده چې اولیه عددونه ډېر د استفادې موارد لري. مثلا کېدای شي دا په کود نویسي کې یا په کمپیوټري ډېرو برنامو کې استعمال شي. اوس راځو اولیه عددونه د ریاضي له نظره تعریفوو. د ریاضي عملي له نظره اولیه عددونه په لومړي سر کې حقیقي عددونه دي. اولیه عددونه په لومړي سر کې حقیقي عددونه دي. حقیقي عددونه په دې معنا یعنی هماغه عددونه چې موږ په شمیرلو کې استعمالوو، مثلا 1 2 3 او داسې نور. او بل هم اولیه عددونه هغه دي چې په دوه حقیقي عددونو پوره وویشل سي. په دوه حقیقي عددونو پوره وویشل سي چې یو له هغه عددونه خپل عدد ده، یعنی خپل همغه اولیه عدد ده، او بل هم یو ده، یعنی په خپل عدد پوره وویشل سي او په یو پوره وویشل سي. اوس راځئ چې د همدې تعریف بعضې مثالونه کار وکړو. په لومړي سال کې راځئ یو وګورو چې یو اولیه عدد ده او که نه ده. چېرته چې تاسو یو وینئ حتما فکر کوئ چې هو دا اولیه عدد ده، خو نه، موږ په تعریف کې وویلې چې په دوه حقیقي عددونو پوره وویشل سي چې یو خپله ده. نو یو دلته دا هم خپله ده، نو هم خپله یو ده، او بل داسې عدد یعنی په دوه عددو دا پوره نه ویشل کېږي، نو یو اولیه عدد نه ده. اوس که چېرته دوه وګورو چې دوه یو په یو پوره ویشل کېږي او بل هم په دوه پوره ویشل کېږي، منځ کې بل عدد نشته چې دا پوره ویشل سي، نو دوه چې ده یو اولیه عدد ده. همداسې که درې وګورو، درې که همداسې وګورو، دا هم په یو پوره ویشل کېږي او بل هم په دریو پوره ویشل کېږي. دلته منځ کې په دوو پوره نه ویشل کېږي، نو درې هم یو اولیه عدد ده. که څلور وګورو، نو څلور په یو پوره ویشل کېږي، په دوه پوره ویشل کېږي، په دریو پوره نه ویشل کېږي او په څلورو پوره ویشل کېږي. نو څلور یو اولیه عدد نه ده، ځکه دا په دوه عددونو نه ډېر د ویش وړتیا لري. نو دلته لیکم چې اولیه عدد نه ده. همداسې که پنځه وګورو، نو پنځه په یو پوره ویشل کېږي، په دوو نه ویشل کېږي، په دریو نه، په څلورو نه، او بل په پنځو ویشل کېږي. نو پنځه هم یو اولیه عدد ده، ځکه په دوه عددو پوره ویشل کېږي چې یو خپله ده او یو هم یو ده. دا یو خپله او دا هم خپله. وروسته له پنځو که همداسې شپږ وګورو، نو شپږ په یو پوره تقسیمیږي، په دوو هم پوره تقسیمیږي، په دریو هم پوره تقسیمیږي، په څلورو نه کېږي، په پنځو هم نه کېږي او په شپږو پوره تقسیمیږي. نو زمونږ د تعریف له نظره شپږ چې ده یو اولیه عدد نه ده، ځکه دا په دوو نه په ډېرو عددونو د ویش وړتیا لري. دلته ورته لیکم چې اولیه نه ده. همداسې که وګورو، نو په یو پوره ویشل کېږي، په دوو نه کېږي، په دریو نه کېږي، څلورو نه کېږي، پنځو باندې هم نه کېږي، په شپږو هم نه کېږي او بل په اوو کېږي. نو دا هم یو اولیه عدد ده. همداسې نور. تاسو به حتما له دې مثالونو نه یو عمومي تیوري د اولیه عددونو اخیستې وي. که تاسو چېرته کیمیا کې د اتوم تیوري ویلي، اولیه عددونه هم که چېرته موږ یو ور نه وباسو، اولیه عددونه هم هماسې یو تیوري ده چې دا د ویش وړتیا نه لري، یعنې په نورو وړو عددونو نه ویشل کېږي.
ګر چې اوس د اتوم تیوري رد سوی هم د اوس ویل کېږي چې اتوم په نورو وړو ذرو ویشل کېږي، خو دا د دې لپاره ما تاسو ته ویل ستاسو د اولیه عددونو په معنا د اولیه عددونو معنا ښه واخیستلی سئ. مثلا دلته که وګورو شپږ چې یو اولیه عدد نه ده، دا په وړو اولیه عددونو ویشل کېږي. مثلا دوه ضرب درې مساوي کېږي له شپږو سره، دا دواړه اولیه عددونه دي، یعنې په دوه اولیه عددونو وویشل سو. خو چې یو اولیه عدد ده دا په وړو عددونو نه ویشل کېږي، دا فقط په همدا یو ضرب اوه مساوي کېږي له اوو سره، نور په وړو عددونو نه ویشل کېږي. اوس راځئ چې لږ ستونزمن مثال کار وکړو. مثلا وګورو چې 14 یو اولیه عدد ده او که نه ده. موږ د اولیه عددونو په تعریف کې داسې ویلي وه چې لومړي سر کې باید حقیقي عددونو له شمېر نه وي، چې 14 د حقیقي عددونو له شمېر نه ده او په دوه حقیقي عددونو پوره وویشل سي. اوس ګورو چې 14 په دوه عددونو پوره ویشل کېږي که په ډېرو. په یو خو ویشل کېږي چې 14 دفعې ویشل کېږي، په دوو هم ویشل کېږي 8 دفعې، په دریو نه ویشل کېږي، په څلورو هم ویشل کېږي چې 4 دفعې. نو 14 یو اولیه عدد نه ده. اوس راځئ چې 12 وګورو. دلته 12 ګورو چې په یو ویشل کېږي 12 دفعې، نو په بل کوم عدد نه ویشل کېږي. په یو ویشل سو او په 12 یعنې په دوه عددونو پوره وویشل سو، چې دا یو اولیه عدد ده. دا څه ده؟ یو اولیه عدد ده. یو ډېر په زړه پورې عدد څه بل ده، هغه 1.50 ده. هغه 1.50 ده چې ډېر خلک د کې اشتباه هم کوي. که تاسو غواړئ ویډیو درولی هم سئ او په باره کې فکر کوئ چې دا به اولیه عدد وي که نه به وي. تاسې که داسې وګورو چې 1.50 تاسې حتما وایي چې دا 1.50 یو اولیه عدد ده، ځکه په یو ویشل کېږي چې 1.50 کېږي، په دوو نه کېږي. خو تاسې حتما اشتباه فکر کړی، ځکه 1.50 څه ده په دریو هم ویشل کېږي، ځکه 1 جمع 5 کېږي 6. نو په دریو هم ویشل کېږي چې درې باندې 12 دفعې ویشل کېږي، یعنې درې که 12 دفعې ضرب کو نو 1.50 کېږي. نو دې پیل ته رسېږو چې 1.50 یو اولیه عدد نه ده. 1.50 یو اولیه عدد نه ده. زه هیله لرم چې دې ویډیو نه تاسې د اولیه عددونو په تعریف پوره پوه سوي اوسئ او اولیه عددونه مو پوره پیژندلي وي. زه هیلهمند په دې یم چې دې ویډیو کې تاسو د اولیه عددونو په تعریف باندې پوه سوي اوسئ او د اولیه عددونو پوره معنا او مفهوم مو اخیستی وي او په دې پوه سوي اوسئ چې اولیه عددونه په ریاضي کې څه ارزښت لري او د اولیه عددونو او د غیر اولیه عددونو په باره کې به نور بحثونه انشاءالله موږ په نورو ویډیوګانو کې ولرو.